أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة 58 نمبر آیت. په دې آیاتو کې رب عز وجل د بني اسرائیل قوم ځینې نورې خبرې او د دې ځینې نور اعمال ښیي چې هغه اعمال د دې پر کمزوري دلالت کوي او د الله جل جلاله ستر نعمتونه چې پر دې یې کړي وه دا ښیي او خلکو ته یو پیغام ورکوي چې پوهه ځینې حاصله کړي. لکه په تېر درس کې چې مو وویل بني اسرائیل قوم د تیه په میدان کې اوسېدی او اصلا الله جل وعلا د تیه په میدان کې دوی ته 40 کاله قید ورکړي. هغه قید یې ځکه ورکړي چې کله دوی د تیه میدان ته ولاړل د فرعون د ناخوالو ستړیاو ظلمونو څخه رب عز وجل خلاص کړل نو الله جل جلاله دوی ته حکم وکړي چې ستاسو اصلي وطن شام دی. هغه شام چې یعقوب علیه السلام سره د خپله کورنۍ چې 2 نفر وه مصر ته راغلی وو او هغه مهال راغلی وو چې د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام د مصر باچا وو. اصلا د دې په دري ټاټوبې اصلي وطن شام وو. الله جل جلاله دوی ته حکم وکړي چې تاسې ټول ولاړ سئ شام ته. په شام کې ستاسو وطن زورزواکو عمالقو قبضه کړی دی، ورسي هغه د الله دشمنان دي، جهاد ورسره وکړي، خپل وطن ځینې آزاد کړي او بیرته خپل وطن ته ولاړ سي. کله چې د الله عز وجل د لوري دا حکم دی ته اوس دی څه بیرندوکي وه، دا جنګ ورته ګران تمام سو. موسی علیه السلام ته جواب ورکړي او ورته ویل اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. دا ای موسی ځه ته ولاړ سه، ته او ستا رب ورسې د هغه عمالقو سره جهاد وکړي، موږ دلته درته ناست یو چې مځکه مو آباده کړله، ازاده مو کړه، بیا به درسو. د الله عز وجل قانون خو په دنیا کې داسې نه. کله چې دوی د الله جل جلاله ښکاره مخالفت وکړي، الله جل جلاله دوی په زندان کې واچول. د الله زندان و، د الله زندان داسې و چې په دې لوی دشت کې دی بندیان و، یوې خواته نه سوای تللی. ماښام به یې مزل وکړي تر سهاره، سهار چې به راکښېنستل بېرته به پر هغه ځای ناست و چې ماښام یې حرکت ځینې. سهار به یې حرکت وکړي، ټوله ورځ به یې مزل وکړي تر ماښامه پورې، خو ماښام به بېرته پر هغه ځای و چې سهار یې حرکت یوې خواته نه سوای تللی. بس د هغه لوی دشت و، پکښې ګرځېده راګرځېده، بل ښار او بلې منطقې ته نه سوای تللی. او دلته الله جل جلاله دوی ته انعامات ورکړي وه. د ګرمۍ څخه د حفاظت دپاره یوه تکه سپینه وریځ ورته درولې وه چې پر دوی باندې ښه ښایسته سوری کړی. من سلوا لکه په پرون درس کې چې مو وویل د الله د لورې څه امتیازي خواړه دوی ته مقرر وه او جامې کالي الله جل جلاله داسې ورته جوړ کړل چې قطعا د دې کالي نه خیرنېدل او نه څیرېدل، حتی داسې چې یو ماشوم به لویېدی کالیم ورسره لویېدل. الله عز وجل دا امتیاز وکړ. د اوبو فریاد دی وکړي، په دې پسې آیت کې الله جل جلاله یادونه کوي اوبه الله ورکړي. د یو بل کار وکړي، هغه کار دا چې موسی علیه السلام ته عرض وکړي. دا 61 نمبر آیت یادونه کوي چې انشاءالله د سبا په درس کې به راشي. د دې غوښتنه جواب یې دلته دی، د غوښتنه چې دوی په کومو الفاظو کړې ده هغه به په راتلونکي درس ما وویله چې د دوی دا قصه الله جل جلاله داسې تیر و بیر راوړی دی. دوی داسې تیر و بیر کاږه واږه خلک وه
غوښتنه دوی داسې وکړل چې موږ نور دغه من سلوا نسو خوړلی، موږ ته داسې ترکاریانې چې د مځکې څخه راوځي داسې شیانو ته مو وایي. الله جل جلاله جواب ورکړي تاسو یو ښار دی سپېڅلی ښار دی، دې ښار ته به داخل سي څو کاره به وکړي. یو کار به دا وکړي چې کله دې ښار ته داخلیږي نو تاسو به د خپلو ګناهونو په ظاهر او په باطن بخښه غواړئ، او تاسو به رب عز وجل ته خپل عاجزي په ظاهر او په باطن ښکاره کوي. په ظاهر او په خوله او په زړه. په خوله به داسې وایاست حطة حطة حطة. حطة معنا حطت لنا ذنوبنا، یا الله زموږ ګناهونه، دا زموږ ګناهونه را معاف. دا به په خوله وایاست، او په زړه کې به مو هم دا وي چې یا الله موږ ستا عاجزه بندګان یو، څه ګناهونه او ګمراهۍ که راڅخه سوي ته یې راته عفو وکړې. په زړه کې به مو هم دا وي، او ظاهر به هم عاجز جوړ کړي. ظاهر عاجز جوړېدل دا دي چې تاسې کله په دې ښار ننوځئ جدا څخه مطلب رکعا، رکوع کوونکي به یې سرونه به مو داسې کښته، او یا د سجدا څخه حقیقي سجده مراد ده چې کله ښار ته ننوتاست فوراً به د شکر سجده ده. څو کاره سوه په خوله باندې د ګناهونو د بخښې الفاظ، په زړه کې غوښتنه کول، ظاهر عاجزه جوړول، په داسې شکل به ورسي دوی ظلم وکړي، هغه کار یې هغسې ونه کړي، بلکې دا حطة لفظ یې بدل کړي په حنطة. حنطة 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 غنمو ته وایي، حطة هغه د مغفرت دعا ده، دا به یې ویل حنطة حنطة حنطة. دا جمله به یې ویل. او کله چې الله جل جلاله ورته فرمایلي وه چې تاسې عاجزي کوونکي ځئ، سجده کوونکي ځئ، دوی سرونه د هغسې جګ نیولي وو. الله جل جلاله د ښار دروازې په راکښته، بیا هم د دوی سره دومره کوږوالی او خپل حسد ورسره و چې سرونه یې کښته نه کړل، پر مځکه داسې څکېدل، سرونه داسې نه کښته کول. بل ځای کې بیا الله جل جلاله یادونه کوي پر دوی باندې هم عذاب مسلط، طاعون مرض ورباندې مسلط. په هر صورت د دوی د دغه پیښې یادونه په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمایي. او بیا په پسې آیت کریمه کې چې دوی د اوبو غوښتنه وکړل هغه یادونه الله جل جلاله کوي. د آیاتو ترجمې ته راځو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، کله چې موږ وویل داخل سي ای بني اسرائیل قومه هذه القریة، و دغه کلي ته چې هغه د بیت المقدس ښار و، فکلوا فستاسو خوراک کوئ منها د دا قریې څخه حیث شئتم، هر ځای چې ستاسې خوښوي، رغدن ښه ډېر پرېمانه، وادخلوا الباب، او دې دروازې ته داخل سي سجده کوونکي. د سجدې څخه یا لغوي سجده مراد ده چې مطلق کښته کېدل دي ای رکع، او یا حقیقي سجده مراد ده یعنې دا چې کله تاسې ښار ته داخل سواست د شکر سجده وکړه. او وقولو تاسو وایست حطة وایست. حطة څه معنا؟ اللهم حقق لنا ذنوبنا، یا الله زموږ ګناهونه را کم کې، را کښته کې، را معافیه کې. نغفر لکم، الله فرمایي وایي موږ به تاسو ته وبخښو خطایاکم، ستاسو ګناهونه، وسنزید المحسنین، او ژر دی چې موږ به زیادت وکړو نیکانو لره په اجرت او په بدله کې. نیکان خلک چې څومره نیکي کوي هغومره به موږ د دوی د طاعت په بدله کې، د دوی د بندګۍ په بدله کې زیات ثوابونه ورکوو. دوی څه وکړل؟ فبدل الذین، پس بدل کی قول، چا بدل کی؟ الذین، هغه کسانو بدل کی ظلمو چې ظلم یې کړی و، قولا داسې قول ته بدل کی، غیر الذی چې بیلو د هغه قول څخه قیل لهم چې دوی ته ویل سوی و، بل قول یې انتخاب. نو موږ څه وکړل؟ الله عز وجل فرمایي فانزلنا، پس موږ نازل کی علی الذین، پر هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی و، رجزا من السماء، رجزا عذاب من السماء، د اسمانه څخه، چې هغه طاعون مرض. جلالین لیکلی دي، تفسیر جلالین وایي داسې زورور عذاب ورباندې رالی په یوه ساعت کې 80,000 نفر پکښې ووژل. د الله زور او د الله قدرت خو زیات. نو دوی دا کار وکړي، الله عز وجل عذاب ورباندې نازل کی. الله فرمایي فانزلنا، پس موږ نازل کی علی الذین، پر هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی و، رجزا من السماء، عذاب د اسمان د لوري څخه، بما په سبب د هغه عمل کانو چې ودي یفسقون، فسق یې کاوه. د دوی د فسق او د دوی د ګمراهۍ په وجه باندې د عذاب راغلی. او د دوی بله غوښتنه دا وه وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، کله چې طلب د اوبو وکړي موسی علیه السلام
لقومه د قوم خپل دپاره. قوم د موسی علیه السلام څخه د اوبو غوښتنه وکړه. موسی علیه السلام د خپل رب څخه پوښتنه وکړه، استسقا یې وکړه. استسقا اوبه غوښتل. استسقا چې کله وچکلي سي، خلک د اوبو د کمښت سره مخ سي، د دغه اوبو غوښتل د خپل رب عز وجل څخه دې ته استسقا ویل کېږي. استسقا یوازې په دعا باندې هم کېدلی سي. استسقا عامه طریقه او مشهوره طریقه دا ده چې خلک ټوله د خپله شاره ووځي، عاجزي کوونکي او په زړه کې الله ته میل کوونکي او د توبې فکر کوونکي، د ګناه څخه برطرف کېدونکي، هلته ولاړ سي په دشته کې رب عز وجل ته زارۍ وکړي. زموږ پر مذهب باندې تحقیق دا دی چې امام مفتابهي قول دی، امام 2 رکعاته لمونځ په جماعت باندې ادا کړي، وروسته قلب الردا وکړي، پټو واړئ او خطبه ووایي، دعا وکړي. استسقا سره د لمانځه، سره د خطبې، سره د قلب الردا، دا هم استسقا ده. او که څوک یوازې دعا وکړي، ټول خلک په مسجد کې تر لمانځه وروسته دعا وکړي. ځکه د پیغمبر علیه السلام څخه دا دواړه عملونه ثابت دي، دشته وتل او بدون وتلو. یو روایت کې راځي، انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي، و یو ورځ د جمعې ورځ وه چې یو اعرابي رالی، پیغمبر علیه السلام خطبه ویل، د جمعې خطبه. د خطبې په منځ کې هغه اعرابي غږ وکړي، ای د الله رسوله، موږ هلاک سو، کښتونه مو تباه سوه، حیوانان مو د تندې مړه سوه، څک باران نسته، اوبه نسته، ته دعا وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خطبې په جریان کې دعا وکړه. کله چې دعا وکړه، دی وایي لږ وخت نه و تېر سوی، پړکنده لمر و، په اسمان باندې ګل وریځ نه وه چې دستي ناګهانه وریځې پیدا سوې، باران شروع سو. دونه باران سو چې صحابه کورو ته په ډېر تکلیف باندې د باران د څاڅکو څخه لاړل او په نبوي مسجد کې اوبه راوڅڅېدلې. دی فرمایي، وایي دغه د خورماو د درختو شاخونه د نبوي مسجد پر بام پراته وه چې کله به باران پر وسو، دا د باران څاڅکي به ژړ سوه. وایي ما ولیدلې چې د پیغمبر علیه السلام پر مبارکه ږیره باندې د دې خورماو د څاڅکي دا ژړې ژړې اوبه راتویېدلې. نو دلته په موسوي دین کې، یعنی د موسی علیه السلام په دین کې هم موسی علیه السلام دلته استسقا کړې ده، یوازې دعا یې غوښتې ده. او یو روایت کې راځي، بل وخت موسی علیه السلام هم داسې کړي چې هغه دشته وتلی دي سره د خپله قومه، 3 ورځې دشته وواتې، باران نه کېدی. الله جل جلاله ته یې دعا وکړه، یا الله زه زارۍ کوم، زما قوم زارۍ کوي، ته پر موږ باران نه کوې. رب عز وجل ورته وفرمایل، ستا په قوم کې یو دروغجن سړی سته، هغه دروغجن وباسه، بیا زه خپل رحمت پر تاسې اوروم. موسی علیه السلام خپل قوم ته اعلان وکړي چې په تاسو کې یو دروغجن سړی دی، هغه سړی چې ووځي د الله رحمت راځي. لږ وخت نه و تېر سوی چې باران شروع. موسی علیه السلام دعا وکړه چې یا الله هغه دروغجن سړی هم نه دی وتلی، خو دې قوم ته زه ګورم هېڅوک هم نه دی ولاړ سوی، بیا هم باران څنګه وسو؟ رب عز وجل ورته وفرمایل چې زما هغه بنده ما ته توبه وایستله. تا کله اعلان وکړي، هغه سړی پټ ما ته وژړل چې یا الله ته عالم الغیب یې، ته د خپلو بندګانو پرده کوې، زما پرده وکړه، زما په توبه ده یا الله، زه بیا دروغ نه وایم، ما یې توبه قبوله کړه، باران مې در باندې وکړه. په هر صورت دلته موسی علیه السلام یوازې دعا کړې ده. و اذ استسقا، کله چې استسقا وکړه موسی علیه السلام د باران لپاره، د اوبو لپاره دعا وکړه، د اوبو غوښتلو لپاره، د اوبېدلو لپاره غوښتنه وکړه. چا؟ موسی علیه السلام. د چا دپاره وکړه؟ لقومه، د خپل قوم دپاره. کله چې دعا وکړل نو موږ ورته وویل فقل نضرب بعصاک الحجر، موږ ورته وویل چې په دې خپله لکړه باندې دا ډبره ووهه. کله چې ده په خپله لکړه باندې هغه ډبره ووهل، د هغه څخه 12 چینې راوبهېدلې. فانفجرت، پس وبهېدلې منه د دې حجر څخه 12 عینا، 12 چینې، 12 عینا، 12 چینې. د ده قوم 12 قبیلې وو، د هرې قبیلې پر سر یوه یوه چینه سوه. قد علم کل اناس، یقینا پیژندل هرې ډلې خلکو، مشربهم، ځای د څښلو خپلو، چې دغه زموږ چینه ده او دا زموږ اوبه. او بیا موږ ورته وویل کلو، تاسو خوراک کوئ، واشربو، څښل کوئ، من رزق الله، د الله د رزق څخه، ولا تعتو، تاسو مه ګرځئ، فی الارض، په مځکه کې، مفسدین، فساد کوونکي مه جوړېږئ، فساد کوونکي مه ګرځئ، اصلاح راوستونکي سئ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله.